تر هغې چې د غونډې لومړی ویناوال رابلم پر ځای به وي چې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د بنسټ ایښودونکي او لومړي بشر په پښتنو پښتو او پښتونولۍ مین ارواښاد ډاکټر ستوري د ارمانونو د بڼ نه چې د خپل قوم او ولس لپاره یې لرل تاسو ته یو څه واورم چې د ارواښاد روح پې خوشحاله شي چې په دې شعر کې د پښتونخوا وړاندوینه یا پیشګویي چې ورته وایي هغه پکې شوې ده. ارواښاد ستوری صاحب وایي پښتون فیصله وکړه دې کې بله نه ځایېږي، پښتون فیصله وکړه دې کې بله نه ځایېږي، دا خاوره د پښتون به پښتونخوا په نوم یادېږي، دا حق ته هر یو قام دی چې په خپل نامه یې ملک وي او ژبه یې د ملک په دفترونو کې چلیږي، تر څو چې پښتانه او پښتونخوا وي ویشل شوي نو امن منطقه په نړۍ کې نه ټینګېږي، د امن له خاطره دا ویش نور نه پاتې کېږي، دا واړه پښتانه په یو مرکز باندې ټولېږي، د وخت تقاضا دا ده د وخت تقاضا دا ده ستوری وایي دا به کېږي، نقشه کې د نړۍ د پښتونخوا نوم لیکل کېږي. ډېره مننه. زموږ د نننۍ غونډې لومړی ویناوال د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر علي خان مسعود دی. په ډېر درنښت مسعود صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا واوروي. ګرانو خویندو، ماشومانو، کشرانو، همزولیو، ګڼو پښتنو افغانانو، زه ټولو ته ستړي مشر وایم، خاص کر زموږ ګران دروند میلمه حاجي غلام بلور ته چې د دومره تکلیف ګاللی دی. دا زموږ په لویه غونډه کې د نن ګډون وکړ، دا د دې نشانه ده، دا د دې ښکارندوی دی چې د پښتو پښتونولۍ د پښتون ملت سره ځانګړې او ډېره ژوره مینه لري. ده ته په خیرالی وایم، هر کله راشئ، ستړی مه شئ. ګران اورېدونکو، حاجي بلور هر چا ته پته ده چې دوی کورنۍ د وختونو نه د ملي غورځنګ کې پاتې شوي دي، هم د پلار د نیکه د وخت نه. خو نن دغه به ته ووایم چې دوی په حقیقت کې خدای دې وکړي د یو کشر ورور دی. اوس بیوروکریټ ته عزیز بلور هغې ما ته وایي چې موږ د پښتنو کې د کاکزي قبیلې نه تعلق لرو، دوی کاکزیان دي په پښتنو کې، خو په پېښور کې آباد دي. او بل دا خبره زه حاجي صاحب ته کوم چې دلته د ګوند پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي کې هم لر پښتانه دي او بر پښتانه دي، دلته یو څوک میلمه نشته. یعنې دا ته د افغانستان او پاکستان مسله نه ده چې دوی به پېښور ته راغلل میلمانه به ورته ویل به موږ به کابل ته، دلته هر یو دعویګیر دی، که د لر دی که د بر دی. د ځکه چې که چېرته موږ د ښکته یو ګوند په نوم باندې جوړ کړی وی نو د بار خلکو پکې څه دلچسپي نه وه، که دوی جوړ کړی وی زموږ پکې دلچسپي نه وه. خو موږ په دې حقیقت شو چې د پښتون ملت ویشلی دی، دا یو قوم و، یو خلک دی. نو د دې د یووالي دپاره د باچا خان د فلسفې په بنسټ د عدم تشدد په لاره باندې باید د ملت یو شي، د دغه ملت د خېټې نه د کرښې مرخې ورکې شي، تر څو پورې دا ملت یو صحتمند ملت جوړ شي. او دغه ملت په یووالي کې د ایشیا ګټه ده، په دې ملت په یووالي کې هم د افغانستان ګټه ده، هم د پاکستان ګټه ده. همدا زموږ بنسټي مقصد دی د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ. او بل دلته چې موږ اول راغلي وو، حاجي صاحب لکه چې اقبال صاحب خبره وکړه چې 33 کاله پخوا حاجي صاحب دی، شهباز مزاریق د نسیم بیبیغ د هم راغلي وو. هغې وخت نه تر نن ورځې پورې موږ دلته کوشش کړی دی چې پښتون په یورپ کې او خاص کر په جرمني کې بشیتې قوم موږ ور وپېژنو. او تر دې حده پوره موږ راغلو چې دلته به زموږ د ملګري که د ښکته او که د بره سیاسي پناه ته به راغلل، هغه چې کوم ګوند سره کوم لاین سره تعلق لرل، او د ډاکټر کبیر جان ستوري او زموږ د ټولو په مشوره باندې موږ وویل چې دا خلکو سره به موږ کومک کوو. او موږ دلته دومره اعتبار ګټلی و چې موږ به تصدیق شاته ورکړو، المان حکومت به مانه، هغې ازول به قبلېدل. دلته موږ هسې وخت نه دی تېر کړی. او نور خو حاجي صاحب هم سیاستمدار دی، په دې منطقه پوهېږي. نن زموږ ستاسو لر بر پښتون ولس، لر بر افغان ولس د لویې لوبې د ګریټ ګیمز دغه میدان جوړ شوی دی. نن دلته نور قومونه خپلې رقابتونه یې دي، خپلې ګټې دي، اما زموږ په سینه باندې لوبې کوي، زموږ په سینه باندې پهلوانۍ کوي. په دې کې
کلر د کبر د بچی مري په دې کې هندستان خپل لوبه ده په دې کې چې کوم د روس خپل لوبه ده د ایران خپل لوبه ده د امریکا خپل لوبه ده نو موږ د لوی قوتونو ته وایو چې که تاسو زموږ په سینه د لوبې کوئ تاسو موږ سره خبره وکړئ موږ پښتانه نه دهشتګر یو نه د دهشتګر ملګري یو او دغه نه دا معلومه شوه چې حاجي صاحب د څه وخت انتخابات وکړ پېښور کې ملا نه وګټله دهشتګر نه وګټله بلکې سوشل ډیموکریټک پارټۍ په نیشنل او پارټي انتخابات وګټل کړه ټوله پښتانو چې کوم ده دوی ته ووټ ورکړ هیڅ مذهبي ګوند انتخابات نه وګټل هیڅ طالب انتخابات نه وګټل د خلکو خوښه چې راغله نو دې نه دا معلومه شوه چې خلک دلته انصاف غواړي خلک دلته د سړیتوب ژوند غواړي نو دې لپاره دنیا ته موږ دا ثابته کړه که پښتنو ته مکور کړ شي پښتانه په ټوله ښه ډیموکراټان دي پښتانه په ټوله سیکولر خلک دي پښتانه په ټوله چې کوم په مذهب میان خلک دي خو پښتون په دې پوهېږي چې مذهب چې کوم ده زموږ روحاني ورثه ده روحاني غم دی چې کوم دی ویلیو ده اما پولیټیکل دا بیل شی دی بغیر پښتنو نه دلته لږي پښتون ته واک ورکړي او پښتون د افغانستان راټینګولی شي او پښتون دلته سټیبلیټیټ راوستی شي او دې دپاره به موږ جنګ کوو موږ په دې پسې نه ګورو چې پلانې خفه پلانې خوشحال ولې دا د پښتون حق دی بل په موږ حاجي صاحب ته ښه پته نن پښتون په څو محاذه کې ګیر دی یو محاذ دا ده په افغانستان کې مري یو محاذ دا ده چې په کراچۍ کې مري بل محاذ دا ده چې ایون په سوات کې چې راغله ده تبعي راغله په پنجاب کې چا کور په کرایه نه ورکړو دا څنګه اسلام ده یا کس طرح اسلامي بایچاره یې کړ چې ما ته په کرایه کور نه راکوو دا څنګه اسلام ده آیا دا اسلام ټکه موږ پښتونه خڅې ده صرف آیا موږ د رباني اسلام نه خرابېږي آیا د سعودي اسلام نه خرابېږي آیا د بل اسلام نن چې کوم د ملا عمر اسلام خرابېږي ګلبدین او د فلرحمان او د قاضي اسلام خرابېږي اصلي خبره دا ده چې موږ پښتنو کې خپل غلطۍ شته دا ده چې موږ تنظیم ته موږ ډیسپلین ته غاړه نه کېدو ځکه به خلک سره کوي نن چې کوم د تاجک ډالر ګټي نن پنجابی ډالر ګټي او موږ ته د لاکبر ټکا راکړې ده پکار دا دي چې موږ ستاسو ځان وپېژنو جهان وپېژنو او پکار دا دي موږ امریکا ته وایو بل ته وایو چې پښتانه په ټول ښه قوم دی باچا خان وایي چې پښتون په مینه په محبت دوزخ ته در سره ځي اما په زور جنت ته نه در سره ځي ډېره مهرباني